مومن ضلع کې د حلیمزو کوزګنداو مقدر کرکټ ګراوند کې جاری کرکټ ټورنمنت سرته رسیدلی دی په کوم کې چې د 10 نه زیات د کرکټ ټیمونو برخه واخیسته او ټورنمنت یو میاشت وړاندې شروع کړی شوی و. فائنل میچ د مقدر کرکټ ټیم او اسد کسای کرکټ ټیمونو ترمنځ وشو. مقدر کرکټ ټیم په مقرره 8 اورونو کې 15 اوی رنزونه جوړ کړل خو په جواب کې اسد کسای کرکټ ټیم 15 رنزونو سره ټول لوبغاړي شو او مقدر کرکټ ټیم د 9 رنزونو په ګټه ټورنمنت په خپل نوم کړو. د فائنل میچ مهمان خصوصي د غلنۍ انسی چیرمن جبیر خان وای مومندو کې لوبغاړو ته ټول ضرورتونه پوره کول پکار دي. داسې قسم ټورنمنټس خو تاسو ګورئ نو لکه مطلب هغه ټیلنټ چې کوم دی هغه برساتې ته راولي. اوس دلته ما یو کس نه تپوس وکړو هغوی ویل چې دا زموږ دې ځای اجاره باندې نیولی دی نو فیسیلیټیز د کمي د وجې هغه ټیلنټ دومره بهر نه راځي. اوس که تاسو ګورئ شګی کرکټ ګراوند دی 51 کرکټ ګراوند دی نو هغې کې هغه لوبغاړي ګیم کوي او داسې قسم ټورنمنټ چې ارینج کېږي نو هغوی ته هغه اپرچونیټیز میلاویږي نو هغې د وجې چې کوم هغه لوکل ټیلنټ دی هغه بره سطحې ته راځي. حکومت له دا پکار دی چې په هر تحصیل باندې کم از کم یو بهترین کرکټ ګراوندز او داسې انډورز ګیمز دپاره او فوټبال ګراوند دپاره مختلف ګراوندز منظور کړي او بیا ویسي سطح باندې او یوسي سطح باندې چې کوم دي دا ګراوندونو منظوري ورکړي نو دا به د دې لوکل ټیلنټ چې کوم دی راوټیټولو دپاره ډېر ښه کردار ادا کړي. مراد خان وایي دوی په شخصي توګه ګراوند جوړ کړی دی او حکومت دې په هره سیمه کې لوبغاړو ته توجه ورکړي. دا کوم ګراوند چې تاسو وینئ د دې تقریبا 15 کاله موږ سره وشو. د ټیپ بال دپاره دا موږ په کرایي باندې نیولی دی. تقریبا د کال موږ 1 لاک روپۍ کرایي د دې ورکوو. دا جمع چې راشي نو دلته کروندې وشي نو د کرکټ میدانونه ختم شي نو بس بیا دا میدان واحد په ټولو مومندو کې صرف دا میدان په مومندو کې نه چې ټولو قبایلو کې همدا میدان د ټیپ بال دپاره پاتې کېږي بل نه نو د بار نه هم دې ته خل راځي او ټول مومند دلته دغه کېږي. د دې ګراوند نه بلکې موږ د یو حضرت علي انډر 19 دپاره ورکړی دی د پاکستان ټیم ته د محسن د پاکستان بلایند ټیم ته د دې ځای نه ښه ټیلنډر کلاړیان هم وتي دي خو لکه سرکار دې ګراوند ته هېڅ توجه نشته. موږ ډي سي سره هم خبره کړې وه چې مهرباني وکړه د زموږ ګراوند باندې لږ نظر واچوه دا موږ په خپل خرچو باندې چلو. اوس څه کال د دې کرایي په موږ باندې شاټ وه تقریبا 35,000 روپۍ بس بیا یو ټورنمنټ کې خو عارف مولانا صاحب رالی هغه کرایي دغه ډک یعنې دومره مشکلات د موږ ته نو سرکار له پکار دی چې داسې ګراوندونو باندې توجه ورکړي او دا آباد وساتي. دستوري په اخره کې مهمان خصوصي د مومن کرکټ اسوسییشن صدر ارباب خان د ثوابي اوسیدونکو د کرکټ د لوبو مرستیال او سیالګر سعد مومن او د پی ټی آی سینیئر رهنما ملک جانزیب خان او د انسی غلنۍ چیرمن جبیر خان په لوبغاړو انعامونه او ټرافیانې تقسیم کړي. وینر ټیم ته هونډا 125 سی سی موټرسایکل او ټرافي او رنر ټیم ته کیش انعام او ټرافي ورکړل شو. په دستور کې د لری پروتو سیمو لوبغاړو او عام ولس هم ګډون وکړو. د مومن قبایلی ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.